که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم سم افس ته. مخکې مو ویل چې سم اف اوس سم افس وایو. د دې ارګومنټ یا سیکشن چې دی مثلا مختلف دغه نه مختلف دي. البته مثال شو رینج او دلته مثال سم رینج دی. سم رینج دی چې مثلا ته د اخر سره دا شکی فرق لري. نو د بیا ورپسې د کې کرایټیریا رینج دی. مثلا په کرایټیریا رینج کې باندې کار کوو او بیا مثلا ورته کرایټیریا ورته انتخابو. او ورپسې مثال بیا تاسو کولای شئ چې دغه انتخاب کړئ د دویمه کرایټیریا رینج انتخاب کړئ او بیا کرایټیریا په هغه کې رینج په سم اف کې رینج او بیا مثال کرایټیریا او بیا مثال سم رینج په دې کې په بل شکل دلته اول سم رینج دی کرایټیریا ده بیا کرایټیریا رینج دی بیا کرایټیریا ده او بیا بل کرایټیریا ورته تقریبا تر 9 پورې تاسو کولای شئ چې کرایټیریا دومره ضرورت نه ده خو په 9 پورې تاسو کولای شئ چې ورته کرایټیریا اوس راځم په فورمولا باندې کار کوم چې مثال فورمولا کې موږ څنګه د سم اف کارو دا به زه ډیلیټ کوم په دې باندې پوه شو چې مثال د هغه سیکشن یا برخه ارګومنټ په کیو دلته راځم ورته چې مساوي ورته لیکم چې سم اف مثال ته د اس چې سره د دانیسم سم رینج چې سم کوي مثال کړه دا ونیسئ مثال دلته پاس کلیک کوي سی نه سی پورې یعنی که څومره ډیټا وي که دا 100,000 او که 10,000 ریکارډ دی تاسو کولای شئ خو دلته ما کم د دې لپاره راوستي دي چې مثال تاسو په دې باندې پوه شئ. اوس ورته چې کاما دلته وایي چې کرایټیریا رینج څه دی ورته چې دا مثال د ا پروډکټ په پروډکټ کې دلته اوس مثال ورته کرایټیریا ورکوم کرایټیریا ورته ما چې لپټاپ مثال دلته دا قوس باندې انټر کوم ګوره په دې کې موږ یو کرایټیریا ورکړه یعنی د سم اف په شان کار وکړو. اوس راځم په دې کې کرایټیریا ور اضافه کوم بیا ورته چې کاما او کرایټیریا رینج دویم کرایټیریا رینج کوم یو دی د دویم کرایټیریا رینج دی بیا ورته چې کاما په دې کې چې نار مثال نارت نیسم کلم چې نارت نیو انټر کوم ګوره اوس چې یو لس مثال یو لس سوال ششو یو لس نو اوس په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې دا کمانډز تر سره کوي. اوس د نارت په ځای زه ساوت نیسم ورته لیکم چې ساوت مثال ساوت انټر مثال ګوره اوس ته نه 200 راوسته ځکه کله دلته لپټاپ 3 دانې لپټاپ دي خو هغه لپټاپ راوسته چې مثال ریجن پروډکټ لپټاپ وي خو ریجن ساوت وي د دې نور ریجن چې نارت ده نو د دې لپاره دلته 200 راوسته نو دا کرایټیریا مثال دا دواړه کرایټیریا باید مچ کی د کې لکه اینډ په شان دا کار کوي لکه اینډ ویل د اینډ مثال دلته د اینډ په شان باندې شکی کار کوي نو دا په دې شکل سره اوس راځو ته مثال د دې لپاره په ډاینامیک شکل دغه چینج کوو دلته یو لیست جوړو مثال راځم ورته چې ډیټا ته راځم ډیټا او ورته راځم ورته چې په دې ځکه راځم ورته چې ویلیډیشن رولز په ډیټا ټولز کې ویلیډیشن رولز ډیټا ویلیډیشن دلته ورته چې لیست په لیست کې مثال زرا راځم دلته دا کلیک کوم او دا نیسم مثال دا چې ونیو ورته چې اوکې او بیا اوکې مثال د ګوره دلته ډراپ ډاون لیست راشي په دې کې زه دې ته یو رنګ ورکوم چې دا ښکاره شي ماته مثال دا دی همدغه شان زه دلته راځم بل مثال لیست جوړوم ډیټا او بیا راځم ډیټا او لیست او بیا مثال دغه لیست سلیکټ کوم په دې شکل سره دا لیست سلیکټ کوم دا مې سلیکټ بیرته دا کلیک کوم ورته چې اوکې تاسو کولای شئ چې ډوپلیکیټ نه مثلا تنلری کوي او بیا یو لیست جوړ کړئ په بل شیټ کې او دلته راولئ مثال دا دویم کرایټیریا شو. اوس راځم ورته چې مساوي سم افس مثال دا سم افس تاب دا سم رینج شه ده ورته چې دا ده مثال د سی کالم ده مثال بیا ورته چې کرایټیریا رینج کوي دا او مثال کرایټیریا دلته موږ پروډکټ اچولو مثال دا ده بیا راځو ورته چې دویم رینج ورته چې ریجن
بیا ورته وایم چې کریټیریا مثال کریټیریا د دې دویم رینج کریټیریا کوم یو ده دا ده مثال دلته اوس زه چک کوم قوس بندوم انټر اوس صفر راغی کله چې صفر راغی دلته اوس دا نیسم لپټاپ ګوره هیڅ سم رانغله او دلته مثال نارت نیسم مثال دا ګوره یا ساوت نیسم ساوت مې ونیو او دلته مثال کولای شي نارت ونیسئ نارت مثال په دې شکل سره دا دواړه د څه معنا دلته د اند په شان کار کوي یعنی مخکې چې موږ اند اپریټر باندې کار وکړو په هغه شکل باندې دا شکل کار کوي تاسو کولای شئ چې مثال د ډیټ لپاره مثال که ډیټ کالم یې د ډیټ لپاره هم همداسې مخالف دغه جوړ کړئ او فیلډونه اوس راغلم دویم شیټ ته په دویم شیټ کې مثال نور ډیټا ده مثال د جنوري په دې شکل سره زه راځم ورته وایم چې مساوي ورته وایم چې سم افس تاب هم ورته وایم چې سم رینج یې څه ده دا ده او بیا راځم ورته وایم چې کریټیریا رینج یې څه ده دا مثلا د کریټیریا رینج ده اوس ورته چې په دې کې ماته دا چې کریټیریا یو اس ای مثلا په دې شکل سره و دا قوس بندوم انټر کوم دا ماته تنها د یو اس ای س کالکولیشن چې سلس ریوینو دا هغه بچم کی که زه راشم هم دلته بل کریټیریا رینج ورته ورکم راځم دلته ورته چې دلته مثال راځم ورته لیکم چې په دې ځکه ورته کاما او بیا ورته چې الټ انټر مې چې وه بیا کریټیریا مثلا دویمه کریټیریا نیسم په دویمه کریټیریا کې دا دغه نیسم دلته دا مې ونیو دلته راځم دا نیسم دا مې چې ونیو اوس ورته چې کاما بیا کریټیریا ورته ورکوم ورته چې جنوري یعنی جنوري انټر کوم ګوره اوس مثال ماته تناد په سای کې د جنوري ډاټا راوسته دوه کریټیریا مې ورته ورکړه اوس راځم په دلته دریمه کریټیریا ورکوم ورته چې کاما بیا راځم مثال دریمه کریټیریا پروډکټ نیسم په پروډکټ کې ورته بیا وایم کاما او ورته چې شر سپیس او بیا ورته لیکم چې وای په دې شکل سره انټر کوم ګوره درې کریټیریا په دې کې موږ تر سره کړی تاسو کولای شئ دا فانکشن د خپل د کار تر سره کولو لپاره مختلفو ځایونو کې وکاروئ او ګټه دې نه پورته کړئ دا څه نه ده چې یوازې کوم مثالونه ما تاسو ته کار کړ او همدا مثالونه کار کوي نو دا مثال ډېر مثالونه تاسو په دې باندې کار کولی شئ مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یو کمانډ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ